کورمه کربلا شوه. له کورمې څخه دوه ډېر بد خبرونه راغلل. له یوه کوره او له بل کوره 5 جنازې ووتې. جزئیات هم دلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نن درېیمه ورځ ده چې د خیبر پښتونخوا په کورمه ایجنسۍ کې د شیعاګانو او سنیانو مذهبي ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او په لسګونو بېګناه مسلمانان پکې په شهادت ورسېدل. میندې کونډې شوې، ماشومان شهیدان شو او د دنګو ځوانانو ځوانۍ پکې لو شوې. دوه ډېرې دردونکې پیښې او منظرونه چې د کافر انسان زړه هم ورسره ذره ذره کېږي او د کورمې په لارو کوڅو کې ښکاره شو. دلته له یوه کوره 7 جنازې او له بل کوره 5 جنازې راووتې چې ټول خلک یې په ژړا کړل او ټولو خلکو ورسره چغې وهلې. دوهمه دردونکې خبره دا ده چې د کورمې په بګن کې په لارو کوڅو او سړک باندې ماشومان، ځوانان او ښځې مړې پرتې دي او هېڅوک داسې نشته چې راپورته یې کړي. آخر دا به هم د چا بچي وي که نه، خو بس دا د پښتنو خپله ګناه ده چې نه یې ځان وپېژنده او نه یې دښمن وپېژنده. منظور پښتين چې د ویښولو لپاره چیغې او نارې وهي، هر ډول تکالیف زغمي، هغه ته غوږ نږدي او ټي ټي پي چې د خپلواکۍ لپاره ځانونه د اور او ټوپک خوراکوي، هغوی ته دهشتګر وایي. کورمه اوس هغه کورمه نه ده پاتې، هر ځای د اور لمبې او د باروتو ریګي دي. خاموشي خوره ده او خلک کوششونه کوي چې ځانونه له کورمې چیرته لرې وباسي. سوشل میډیا کې ویډیوګانې وایرل شو چې اوس خلک کوشش کوي چې له ځان سره خپل مالونه او حیوانات هم وباسي، ځکه اوس کورمه د ژوند کولو لپاره د رنګونو کلی نه دی، د باروتو د لوګو بټۍ جوړه شوې ده چې سترګې پکې ترخې او ساه پکې بندېږي. جنګ د شیعاګانو او سنیانو دی، خو ګټه ترې د پنجاب مرتد او خبیث پوځ وکړه. د مردار پوځ په ډېر کمال سره د پښتنو دا دوه مذهبي ډلې خپلو کې سره په جنګ واچولې او ګوته یې ټي ټي پي ته ونیوله. خو دا کار ټي ټي پي نه دی کړی، ځکه دوی د همدې پښتنو د ازادۍ او ارامۍ لپاره ځانونه قربانوي. دا کار د هغه مرتد پوځ دی چې همیشه یې پښتانه په یو او بل نوم وژلي دي. اوس یې په کورمه کې یوازې وژنه نه ده کړې، بلکې دلته هم پښتانه دوه ډلې کړل او هم یې د ټي ټي پي څخه د دوی په زړه کې کرکه پیدا کړه، ځکه د پښتنو خو سترګې ړندې دي او غوږونه یې خلاص دي، خپله لیدل نشي کولی خو د بل خبره ډېره ښه اوري. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.